حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو ورځ خلکو ته ویل زه په تاسو چې ډیر ډارېږم د ما نه بعد به فتوحات ډیر شي دنیاوی به ډیر شي او دغه دنیا زهرت او تازگی ذکر کړه چې دا به سړی په ځان عاشق کوي غر کوي سړی په دغه ډارېږم صحابه دې دنیا مې ډیر شي بیا خو په شپه ورځ موږ عبادت ته خلاص شو نو دور ټول دنیا خو خیر ده خیر نه شر جوړیږي حضرت پیغمبر علیه السلام غلی شو موږ پوه شو چې وحی ورته نازلېږي چې وحی به راتله مخکې موږ تاسو ویلي وو په ژمي کې به هم په د خولۍ را روانې وې د خولۍ د خپل مخ مبارک نه پاکې کړې بیا ویل چیرې دغه پوښتنه کوونکی دور ورته ویلې نبي علیه السلام تاسو څه خیال کوئ دا دنیا خیر ده دا دنیا خیر ده دا دنیا خیر ده مکرر ورته ویلې خیر نه خو شر نه پیدا کیږي خو هره دنیا خیر نه ده په دغه ځان پوه کوي دا دنیا چې زړه کې محبت پیدا شو داسې ګرځي لکه د مال چې د شنه فصل سره محبت پیدا شي اوس دا شین فصل چې مال خوري دا هره خوړل د مال دپاره خیر ده خو حیوان که داسې کړه چې واښه یې وخوړه شوتله یې وخوړه دا بیا تجربه ده دا تجربه ده چې دغه غویی لمر ته بیا ځان مخامخ کړي شخوان شروع کې په هغه خوړل شوي شوتله باندې نو عظیمه یې جوړه شي مخه یې ریخن شي د شا د لوري نه دا ګندګي لاړه شي تر خېټه بیرته تشه شي بیا یې وخوري اوس نو دغه حیوان خو د دغه خوړلو نه ګټه واخیسته ځکه هغه د طاقت شی په بدن کې پاتې کېږي فضلات وځي اما که غویي خوراک شروع کړه او د عظیمې موقع یې نه ورکوله چې بیا ودرېږي شخوان په ووایي او لمر ته عظیمه یې کړي فضلات خارج کړي پسې خوري یا به مرض وي ډېر یا به هلاکت وي غوا ټانډه شوه موږ تاسې خلک بیا حتی د پښتو په مابین کې ووایي سروی کړي په چاقو په چاړه یې ووایي سروی کړي خولې ته د ټوپک دارو ور اچي ځغلوي یو خواته بلې خواته چې قبض مات شي خو اکثره مریضان کېږي خو تقریبا هلاکت هم ورسېږي نو لحاظه بیرته ورته باب ثبوت کوي که دنیا چا د خیر په لار ګټله په جایزه طریقه او بیا یې بیرته د خدای په لار کې لګوله د باب سره دا ځای مناسب نو د دغه انسان دپاره خو دا دنیا بیا خیر او که نه په ګټلو کې هم یوره چې مینه پیدا شو روا او ناروا ته یې نه کته بیا داسې شي لکه یو خیل مرض ده چې په سړي ولګېږي بیا په مړښت نه پېږي موږ غریبانو کې وړکه مړی وایي خوري په ځان نه پېږي مګر ډب را واوړي تر هغه وخته یې خوري چې ډب واوړي دی ویې لکه دی خو دومره نه خوري دا اکل چې شبع نه وي چې مړیږي نه نو د هغه دپاره خو ډېر خوړل دا موجب د هلاکت ده دغه هم چې دنیا محبت زړه ته ولوېده روا او ناروا ته بیا نه ګوري ډېرۍ او پرون مو څه ویلې په ترمذي کې قیامت کې څومره وخت سزا ده 50,000 کاله څومره تباهي دغه دنیا د وجه نه راغله اوس چې خدای هم د دې امتحان نه وساتي رب کریم دې وساتي چې دا په ښو خلکو پسې خبرېږو چې دا د کار په خلکو پسې خبرېږو چې دومره یې یوړې او دومره یې یوړې دا څه وجه ده خملام ده مجاهد هم ده تکلیفونه یې لیدلي شهیدان یې لیدلي زخمیان یې لیدلي خپله یې بند تېر کړی ده کونډې هر څه شی لیدلي خو خدای مو دې وساتي چې په امتحان کې سړی واقع شي ځان ساتنه ډېره مشکله ده زړه ته محبت ولوېږي بس نو بیا تور او سپینه نه ګوري اخر د دنیا او د آخرت شرمندگی او د هلاکت سره مخامخ نو انفاق په سبیل الله بهترین شی ده خو مخکې موږ تاسو ویلو په سبیل الله اول مصداق مجاهدین دي دوم مصداق طالبان دي دریم مصداق حاجیان دي کوه خبره عامه شي هر هغه کار چې د خدای رضا کې مطلب وي حتی د دنیا ګټل په دغه نیت باندې چې زه د خیر کار کې وکم او حلاله نفقه ځان ته کوم دغه طاعت شو چې عامه کې
اوس دغه چې طالب لارې په ځان باندې لګي په مرګري لګي مجاهد په ځان لګي په مرګري لګي په یو روپۍ یو په ولکه خدای پاک عوض یو په ولکه څومره عظیم منقبت شو د خدای د غضب اور په مړ کېږي تو پی خطیئه پرون مو ویل کابل ورځ د خدای د غضب اور په مړ کېږي د قیامت په ورځ هغه 50,000 کاله ورځې دپاره سیوری پیدا کېږي کل امرئ تحت ظل صدقته هر انسان د خپل صدقې تر سوري لاندې ولاړ وي خدای ټول هلته ده چې زړه کې صفایي راشي پرون نبی علیه السلام ویل اجود الناس او بیا چې هغه غنیمتونه تقسیمول ډېر خلکو تنګ کو څادر هم تر ولیدو نو ورته ویل څادر مې راکړئ قسم ده چې دومره حیوانات را سره وای لکه دغه د غره د ونو ازغي د دې کې کار څومره ډېر دي چې دومره وای ما به ټول تقسیم کړو زه به منه دروغجن پیدا کړی نه به مو بزدله دا صداقت چې څوک نه کوي وای دا هم د بزدلي دلیل هم ده او نه به مبخل پیدا کړو